دا خو پرېږده چې لکه عام خلق و، بیا په عامو خلقو کې داسې یو ځای و چې هغه د تداوي مراکز دي. د ټولې دنیا یو متفقه فیصله ده چې دا ځایونه به چې محفوظ وي او د دې په خلاف باندې بس هیڅ قسم کاروایی ونیسي. حتی که چېرته موږ یې ووینو په بعضو ځایونو کې چې موږ یې ګورو، ټولو ځایونو ته خو زه نه یم تللی، په دې هره شفخانه باندې لیکلي د اسلحې ننویستل منع دي. یعنی که چېرته یو مسئول کس، یو نظامي کس ځي هم، نو هغوی هم د دې حق نه لري چې اسلحه ځان سره ننباسي. دا چې اوس د نظامي برخورد قرار ګرځېږي یا مرکز ګرځېږي، دا خو ډېر قابل د سخت تردید ده او قابل د سخت مذمت ده. په دې باندې موږ سخت خفه یو او په دې باندې موږ ډېر زیات ځورېږو. حتی په سلګونو افغانان زموږ مسلمانان، بیا د تداوی لپاره معذوره خلق، مریضان خلق، هغوی د یو ژوند امید درلوده چې موږ به آینده کې یو ښه خلق، یو ښه قشر جوړ سو او ملت ته به ښه خدمت وړاندې کړو او په دې باندې ډېر زیار او کوشش هم سوی و. زموږ ډاکټر صاحبان، زموږ مشران د دې لپاره ډېر زیار کړی، ډېر زیار ویستلی او تکلیف یې ویستلی، خو هغه ثمره یې موږ ته داسې پرې نه ښودله. نو موږ ډېر زیات خفه یو او ډېر په سختو ټکو یې تردیدوو او ډېر سخت مضموم و دا.